روجه چاله زور نه ورکوي، روجه نفس له زور ورکوي، نفس کنټرول کوي، نفس تیزی نه ګناه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سرکش شیطانانو تړلی شي په روجه کې، چې څومره سرکش شیطانان وي، بلکې سرکشه پیریان هم یو حدیث کې راغلی دي هغه هم وتړلی شي. تاسو خیال دی نور کله د روجو په نسبت ګناه کمه شي، د خلکو عبادت زیات شي. د روجې په میاشت کې نسبتا خلک صدقې زیاتې ورکوي د نورو په نسبت، د روجې په میاشت کې خلک زکاتونه زیات ورکوي، د روجو په میاشت کې یو بل سره خلک خیر ښېګړې زیاتې کوي، تلاوت د قرآن شریف زیات کېږي. او هغه بدقسمته چې 11 میاشتې جومات ته مخ نه کړی هغه هم جومات ته راشي. ولې؟ شیطان تړلی شوی سرکشه او پیریان هم تړلی شوي دي. خو نفس خو شته که نه، جاله خو شته، 11 میاشتې خو ستا په دې وجود کې وخت تېر کړی دی، د هغې اثرات خو شته، خو څه ناڅه خامخا کم شي. نو روجه په چا نه لګي دا دروغ دی. روجه سړی بندی د ګناه نه، روجه سړی شیطان الله تړي. نو روجه در باندې څنګه ولګېدله؟ نو چې څوک هم په دنیا کې څه غلطي کوي وایي دا په ده روجه لګېدو، روجې له شو. روجه نه ته یو کوتک اوچت کو د مازدیګر لی راپرېږدوله چې پته ولګي چې روجه پرې لګېدلې ده او که نه لګېدلې. خو مست دی، مستی کوي، خلکو ته ښایي چې زما خو روجه ده او زما دماغ کار نه کوي، زما روجه ده او زما مازغه کار نه کوي. ته راوله یو بدماش دی مخامخ ودروه چې پته ولګي چې د اوس دماغ کار کوي که نه کوي. دا خو ښځه غریبه ده، دې پې نیغ وردي، دا خو ګاونډي غریب دی، دې پې نیغ وردي. ته یو مضبوط ټوپک ورته ودروه او بس 2-3 شړقه مو باسي او کنځل مه مو ورته وکړي، خدای شته کړ پې روجه ولګي. روجه موجه نه لګي، روجه سړي نه شیطان بندوي. دا د خپل مستی د مستی په روجه کې مستی به نه کوو. وهو شهر الصبر. الله نو چې دا صبر دی وکړه، 3 قسمه مې درته ووایي، ځان دې بند کوه ماښام ته د روجه ورسوله، او د دغه 3 څیزونو نه خورا څښه خواهشاتو نه دې ځان بند کوه. او که څوک درته څه قسمه تکلیف رسوي او پریشانی پیدا کوي، د جنگ جګړې نه دې ځان بچ کړه، د مصیبت نه دې ځان بچ کړه، نو فایده یې څه ده؟ والصبر شوابه الجنه. د دې صبر والا روجې ثواب بې د جنت نه بل شی شته نه، دومره لوی ثواب دې ته روجه وایي. روجه داسې ونیسه، ثواب جنت شو بس. رسول الله مبارک فرمایي. او یو بل حدیث کې رسول الله مبارک فرمایي الصوم لی وانا اجزي به، وی روجه زما ده او بدل به زه ورکوم. زمونږ دا طالبان دلته سوال کوي چې هر عبادت د الله دی، دا د روجې تخصیص یې ولې وکړو؟ د روجې تخصیص په دې وجه وکړو چې نور عباداتو کې د نه خامخا بنده خبرېږي. حج کې خو نه ډېر خبرېږي، دقه رنګې د حج نه علاوه مونځ کې خو جمع ده، بې جمع مونځ مه کوئ، جمع کوئ د جمع ثواب یو په 20 دی. ځان له مونځ چې کې چې 20 دی وکړل او جمع کې د یو که برابر دی. رمضان کې ګورې ځان غرق نه کوي، د رمضان ثواب یا څومره شو؟ ګوره ځان له چې یو مونځ دی وکړه یو مونځ او د جمع یو وکړه نو ډېر لوی فرق دی. او یا ځان له د جمع یو برابر دی او بیا په رمضان کې یو په اویا دی، څومره لوی اجر دی وګټه، ډېر لوی ثواب دی. جمع له خامخا ځئ او جمع کې شرکت خامخا کوئ. نو زما وروڼو نو ګوره خلک نه خبرېږي. او دقه رنګې چې زکات ورکوې که بل څوک خبر نه شي، خو چاله چې ورکوې هغه خو خبر شو که که ته ورته د زکات معنا نه م وایې پټې وړه کې د زکات نیت وکړې نو هغه صدقه خو معلومه شوه که نه چې ما له شی راکړو. واحد روجه هغه عبادت ته چې ته څوک نه خبرې، هېڅوک دې نه خبرېږي، د ښځه بچیم نه خبرې نه خبرېږي. زمونږ صاحب د هدایت 14 کاله کې دا هدایت لیکلې ده او وروسته بیا پته لګېدلې ده، شاګردان مې ویلي دي چې 14 کاله د روجه وه او په دې روجې ښځه او بچیم نو خبر. وروسته پته ولګېده، ښځې به وله روټۍ راوړه او ده به ورته ویې کېره، نو کې به یې ښه او د ښځې ته به یې ویې ځه دروازه به یې بنده کړه. نو طالب ته به یې ویې شاګرد ته راشه دا روټۍ وخوره، نو شاګرد به ډوډۍ خوړه، ویې ځه اوس لاړ شه، نو ابه لاړ، نو ښځې ته به یې راشه دا لوښي یوسه، نو ښځې به یې ویې ګنې دا دوغ خوړه، او شاګرد به وي چې دا رده نه پاتې وه ما له یې ښودې ده. نو چې په روجه ته څوک نه خبرې نه خبرېږي، نو الصوم لی خاص زما دپاره ده، بل هېڅوک ته دې نه خبرې نه خبرېږي. او یا بعض علما وایي چې الصوم لی څه معنا؟ دا خاص د دې توجیحات علماو کړي دي او دا یوې کافرې دلته وانا اجزي به بدل به زه ورکوم. نو چې تی بدل الله وایي زه ورکوم، نه نور خو هم الله ورکوي. د دې علماو ملا علي قاري او صاحب د عیني توجیحات کړي دي، خو زه به راته مزېدار وکړم ادا چې د نورو عباداتو ثواب به الله د فرشتو په لاس ورکوي، د دې به په خپله ورکوي، په خپله. انا اجزي به الله ودا او چې الله په خپله ورکوي نو د الله شان بیا جدا دی.
زه چاله یو شی ورکوم چې دا پلان کې له ورکړم نو لږ به ورکوم خو چې په خپله ورکوم او بیا له لویه ډله هم جوړه کړم نو معمولي شی به نه ورکوم انا اجزي به نو ثواب د دې روژې جنت دی قسم د ډېره مبارکه میاشت ده او د جنت د رسېدو میاشت ده چې سړی پکې ځان جنت ته ورسوي بیا څه وایي وهو شهر المواسات دا میاشت ده خیر ښېګړې ده یو بل سره خیر ښېګړه پکې غریبانانو سره مدد پکې وکړې خیر ښېګړه وکړې پېشمنۍ ورکړې غریبانانو له مسکینانو له هر چا ته په خپل ګاونډ کې فقیران او مسکینان معلوم دي زکات وباسئ په رمضان کې زکات خو اصل دا دی چې کله در باندې کال پوره شو نو ورکې به خو خیر که ته رمضان کې ورکې پیشکیم ورکې په رمضان کې نو ورې کا ثواب یې یو پاویا شو ثواب یې ډېر زیات دی او دویم دا چې رمضان کې عموما کارونه بند شي او دې زمانه کې خو د کورونا د وجې نه بیا کارونه بند دي نو غریبانانو ته ډېرې پریشانۍ دي نو هر انسان چې په هغه زکات فرض دی ورکې دې غریبانانو له پیشکي ورکې مزدور کار غریب بسی 1500 دیاړي ده خدای دې په بیماری نه راولي که پیراله 500 دی خپل بیمار پالي او کدی په خپل بچو له خېټه او مزدوري کوي څه شي دی ګل کار دی 1200 روپے غریب اخلي دیاړي بار د کله دیاړي ولګي کله ونه لګي 1500 روپے اخلي اجزانان دي غریبانان دي لور ور پسر د ودی با ګران کار دی زوی ور پسر دی واده بوله کوي ګران کار دی خېټه ور پسر ده او دغه رنګ د خدای د مور د لونو د هغوی خېټه دی غریب په دغه کې دي نو دی به څه کوي خوا دی به څه کوي د ماشومانو سره څه کوي او چې بیماري پرې راغله او ډاکټر له لاندې دی به څه کوي نو د مارونو خیر ښېګړې پکې وکړي پېشمنۍ ورکړې غریبانانو له ماښامي ورکړې غریبانانو له قسم دی د موږ صحابه به په خپله یو ځل یو میلمه راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل دی بسو کور ته بوزي حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنه وې به بوزو چې کور ته څنګه بوته نو بیبي ته وی ام سلیم بیبي وا وی ام سلیم سشتا زیف رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله مبارک میلمه مې راوسته دی داغه میلمه دې ما راوسته د حضور پاک میلمه شاه عباس په دې بسونه خوشالېدل ما ورته وی نور خو څه نشته خو د ماشومانو سره لږ خوراک شته وی نو وی میسی بیا وی دا ماشومان دی ودکا دا ودکا ماشومانو غریبانانو جړل وګیو خو په لوبو موږ مشغول کله غو ودکل ناری ودکل واه وتبو کې داسي موږ چې میلما د دروازې مخ کې تیریږي ولر دې کې سې کو نظر غوندې شاکو دروازې ته دن لار شو خکور ارسوي فقیر مسکین کوي خیر راوړی د خدای مو بخا یو خدا سوالګری دي چې هغه کسبي سوالګری دي زنانه نن سبا په دې لارو کوڅو کې ګرځي او په رمضان کې بالخصوص خلکو پسې د موټر شیشې ډبوي زنانه وي او تکړه کسانی بالغان رټل به نه کوي خو دا هغه سوالګري چې دا دوی خپل کسب ګرځولی دی مه ورکوئ وله دې په دې په خپل کلي کې غریبانانو له ورکوي رټل به هم نه کوي اما السائل فلا تنهر خو دوی سره سوال د جینکو له پېغلې جینکې په کوڅو کې ګرځي او په پېښور کې دوی سره مدد کول دا دوی سره په ګناه مدد کول دي او تعاون علی الاسم والعدوان په ګناه مدد نه کوي یاره چې راته پته ولګي چې دا هغه کسبي ده کسبي دا معنا چې د دې کار هم دغه سوال د سار روزي او زر 2000 روپۍ ګټي او کور ته وړي او بیا د دکانداران هم پیږي او د تاجران هم پیږي هغې ته پته ده او مسکینان فقیران چې سوال کوي ورکا د خدای نوم یې درته واخیست بالکل ورکا غیبېږه ما لاړ شی او ښکاره یې وړه وله ورکه غریب دی کجوري والا والا ستا بچي خوري ته پوستکي وړی او د ګاونډي د کور مخکې غورځې ظالمه د خدای نه نه یارېږي دا مال خو د خدای درکړی دی دا تا نه اخلا غشتي شي هغه هم ورکولی شي قسم دی الله په دې قادر دی چې د یو نه واخلي او بل له ورکی د یو نه والي او بل له ورکی په دې رب العالمین قادر دی ګورې یو سړی سوال وکړ یو غریب سړی او سوال یې وکړ سوال او صاحب دې ښځې څه شی راواغې چې دې سوالګري له ورکي او خاون ورته غوسه شو وی نه به ورکې دا فقیر مسکین بار بار دا خبره کوله چې ما غریب یم اوږې یم ما له راکې زه وله ورنکړه هېڅ یې وله ورنکړل د دواړو مینه وه ډېر محبت یې قصه اوږده ده خو بالاختصار اخره کې د دې ښځې خاوند دواړو یو بل سره روانه راله چې روانه راله دې سړي دې ښځې له طلاق ورکړو ډېر زیات مالدار و دا خاوند دی پوره مالدار او فقیر چغه وواله او د ورنکړه ځه ورکشه څنډه ځان له ګټه که نه ما څه څه وی ویې رټه ښځه غریبه د خاوند مخکې بیا غږ نه شي کولی د دواړو منځ کې اختلاف راغی دا قصه اوږده ده خو دی مختصر وی دې سړي د خپلې ښځې له طلاق ورکړه هغه ښځه بل خاوند وکړه دواړه اوسېدل
خاوند خو مالدار نو، خو خدای پاک دا ښځه برکتي غوندې وه، دا خاوند یې خدای مالدار که دواړه یو بل سره یو ځای اوسېدل. دقسې ډوډۍ ته ناست و، یو سړي اواز وکړه خیر راوړی خدای مو بخښه. دې سړي دې ښځې ته ویې هله د خدای نوم یې واخېست شاباشي وله یو صدا سقي سړی په منډه یې سامان واخېسته او دې فقیر له یوړه، او چې څنګه یې یوړه هغه فقیر له نو هغه دې ښځې را منډه کړې. خاوند ته یې ویې سړیه یو ناشنا خبره مې ولیدله. وی څه ناشنا وه؟ وی هغه سوالګرې خو دماغه زول خاوند و، او چې دې ولیدم په ژړا شو راته. هغه خو ډېر لوی مال و، خو ډېر لوی دولت و، دولت یې څه شو، مال یې څه شو، خو کوڅه کې مونږ ته ولاړ دی سوال کوي. دما خو په ډېر زړه خفه شو، ډېر ناشنا مې ولیده. خاوند ورته وایي وی ناشنا راته زه ووایم؟ وی او وی ناشنا هغه ده چې ما په ستاسو په کوڅه کې اواز وکړه چې خیر راوړی، او دې ظالم وی چې مه ورکوله سنډه یې ځان له دې ګټي. هغه خدای فقیر که غریب یې که، دې خدای مالدار که، هغه نیکه سیرته ښځه چې خوښه وه خدای پاک دله نکاح له راوسته. زمانونو الله په هر څیز قادر دی. ان بطش ربک لشدید، د خدای نیوکه ډېره سخته ده چې خدای څوک راونیسي. قسم په خدای کې دې څوک خلاصولی شي، قسم مې راته وخوړ. زمانونو دا فقیر غریب ته مسکین ته مخ مه تاوهه، ورکوله څه به کې زکات ورکه. زکات څه شی دی؟ مړه په څلوېښتمه روپۍ ده، په سلو کې 2.5 روپۍ ته نشي ورکولی. 2.5 روپۍ که دا زکات زه به په زکات یو کال یو جمعه کې درته بیان وکړم انشاءالله العزیز. 2.5 نشي ورکولی. تا ته وایي په سلو کې 2.5 روپۍ، واه 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 9.5 روپۍ ستا د بچو شوې، او 97 روپۍ. په څلوېښتو کې 1 روپۍ ورکړه، یو کم 40 په ښځه بچو لګوه که نه، یو نشي ورکولی ظالمه. دا خدای روزي د تا نه اخیستی شي، بل یې ورکولی شي، او داسې من لا کولی شي چې دا روزي به تا سره وي او در باندې به یې بنده کړي نه به یې خوري. بیا به څه کوې؟ ډېره موده مخکې زما له چا روټۍ کړې وه، په دې ډېر کلونه وشو په دې پېښور کې، او ما یې دونه قدر کړو چې دا یو مشهور هوټل دی د هغې نه یې راله خوراک راغوښتې، او زما د وجې د علاقې علما هم راغوښتي وو پېښور کې، زما د مینې د وجې نه چې کېناستو دلې ټپن کې څه مهې به عثمان هیر دی که مسعود دال راوړل، نه پکې مالګه وه او نه پکې غوړ و، سپور یشېدلې، هغه یې ځان ته په پلیټ کې واچول، هغه یې خوړه. ما یې ولې ته موږ سره؟ وي زما د دې نه پرهېز. دا هر څه ستاسو مخکې پراته نه شم خوړلی چې اوس مې وخوړل ما له غم دی. دا بې غوړو هم دي، بې مالګې هم دي، بې مسالې هم دي، دقه زما خوراک. کولی شي الله که نه شي کولی؟ زما وروڼو داسې به نه کوي. فقیران، مسکینان، کونډه، یتیمانان، د دې ستا په مالونو کې حق دی، قسم دی چې حق دی، ورکړه دا خپل حق ویله. دا زکات د دوی حق دی، دا ستا نه دی، دا د دوی دی ورکوله. حکومت له ټیکس ورکوي او خدای له زکات نه ورکوي. بلکې ټیکس ورکوي، په موبایل کې چې کومې پیسې لګوي په هغې کې ټیکس ورکوي، په نیټ باندې چې کوم شی لګوي په هغې کې ټیکس ورکوي، په ګاډي کې چې روانې موټر وایله ټیکس ورکوي، په تیلو پټرولو کې ټیکس ورکوي. نو خدای له ولې نه ورکوي؟ الله له ورکه کنه درکوي، قسم په خدای یور بالصدقات. دنیا کې هم دله خدای زیاتوي او په آخرت کې هم خدای زیاتوي. نو شهر المواسات وی د رسول الله مبارک میلمه دی، به نوي میسي بیانه کې دا بچي دي وده کا، ماشومان یې وده کړل، غریبانان دا لوګې نه دې ته صحابه وایي چې دا لوګې نه یې وده کړله. اوس بیا د میلمه قانون دا دی چې میلمه سره به تم خورې، نو خوراک دومره دی چې ایله یو کس پې مړېږي. که ښځه خاوند ورسره خوري نو بیا خو میلمه نه مړېږي. او دا هغه زمانه وه چې د پردې نه مخکې خبره وه، خلک به کورونو کې یو بل کله دننه په اجازت تلل تل، نو دا خاوند دې ښځې ته پټ وایي او کار وکړه. که مونږ ورسره نه خورو خو دا میلمه به وایي چې دوی ولې نه خوري، که مونږ خورو شی کم دی، او دا میلمه د رسول الله مبارک دی پوره مړول غواړي. واه واه. نو وی داسې وکړه چې ډوډۍ کېرې نو ته به پاسې دا ډیوې له، او ته به دا ډیوه د په څه طریقه مړه کې، نو دې به موړ کړو په تیاره کې، همونږ به ګزاره وکړو. نو چې ډوډۍ کېښوده نو در پاسې د ورګه د ډیوې دا رڼا غلې ده، نو پړق پړق نو ډیوې له پوکې ورکړه، نو خو دا ډیوه بله که که نه؟ وایي نه بلیږي، نه بلیږي. نو دا تیارې جوړه کړه، نو میلوه یې موړ کړه او په خپله به یې هسې پلیټ له ګوتې وړئ، هسې به یې ګوتې وړئ چې میلمه خفه نه شي، او ټوله ډوډۍ په میلمه وخوړه. میلمه ماشوم خو نه هغه هوښیار و، سهار چې راغی رسول الله مبارک ته الو وی د الله رسوله بچي نارو ده کړل او ډیوې یې مړه کړه، زه یې موړ کړم په خپله خېټه یې راونغښتې او نارو ده شو. نو الله قرآن شریف کې آیت نازل کړه، صحابه اوږد حدیث مختصر، ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. صحابه هغه خلک دی که خپله ناره اوږې دي نو په خپله ګزاره کوي خو بل له ورکوي.
دا صفت پیدا کې پتا شکر دې مونږ هغه سره مونږ سره خوشیدونه ډیر دي نو چې پکوړې پخې 15 شپږ د کسانې نو شل پخې کا چې شل پخې نو ډیر سلويخ پخې کا نو یو دانه تو خو گاونډیانو لم ورکا د دې غریبانو د گاونډیانو د بچو بم پکوړو تړل کېږي هم د خدای بندگان دي کنه دا غیبم سیخه کی تړل کېږي هم د خدای بندگان دي کنه دا غیبم غړو تړل کېږي هم د خدای بندگان دي کنه دا غیبم رجو تړل کېږي غیب د خدای بندگان دي دا غیبم وخت تړل کېږي نو تا ته لس پراته دي نو لسو کې شی نه کا تا ته 15 قسمه شی پروت نو سلور قسمه اخرى تا ته 2 قسمه شی پروت نو خیر دی د دوالو قسمه لګ لګ خپل گاونډي لا ورکا او د الله په نوم ورکا الله ویني د الله نه غیرتی ذات بل نشته دی اوس بدته ویما شهر المواسات جنگ غزوه یرموک کې یو صحابي فرمایي وې زخمان پراتري وې د ما د ترزویو نو وې ډېر زیات تګیو نو چې دا ما مشت او ډک د تر غزوی له میراونه او به وغوښتي غریب ځن کدن وخت دی ځن کدن نو وې خوا کې وسره بل زخمی پروت هغه د وبو ته داسې فریاد شانته وکتل نو ما دراغه ترزوی وې چې اشاره وکړه خبرې نشو کولای چې دلا ورکا وی چې هغه لمه به یوړې هغه سره خوا کې بل زخمی پروتو هغه وبو ترې په شوق قتل د ځن کدن د تن نه بل لو ساتي نو هغه زخمی ماته هغه لا یوسا وی چې هغه لمه یوړ هغه سره خوا کې بل زخمی هغه داسې وبو ته په شوق قتل هغه اشاره وکړه چې ما پرې د دل یوسا وی چې هغه لمه یوړ هغه نه ساختلې نو واپس مې هغه دریم لراوړې داغه نم ساختلې و نو واپس مې دویم لراوړې داغه نم ساختلې و نو واپس مې ترزوی لراوړې داغه نم ساختلې ځان کدل وخت کې قرباني ورکای ما پرید خدای بل ورکا دا د صحابه وجود دی الله چې ما ته وی امنو کما امن الناس صحابه والا ایمان پیدا کړه دا د ایمان متعلقات هم په ایمان کې داخل دي دا د ایمان متعلقات دي دي ته شعب الایمان ویل کېږي دا د ایمان متعلقات دي دا په ایمان کې داخل دي لکه دا کوټه دا پکې د نو پکې کوټه کې داخل دا دریم پکې داخل شوی دا رنگونه پکې داخل شو نو ایمان د متعلقات د ایمان امام بخاری په دې ډېر زیات بابونه کتاب الایمان کې لګولې دي چې تاسو مهرباني وکړئ په دې ان للایمان امورا د ایمان د لپاره متعلقات ایمان بغیر دا غینا نه مکمل کیږي نو یو د ایمانیات د متعلقات نه دا دي چې بل سره خیر ښېګړه وکړه مواسات وکړه مواسات او صحابه بس چل کو هغه مواسات نه کو هغه مساوات کو خیر ښېګړه خو دې ته وي چې لږ شی ورکا هغې به وینه چې زما سړي کې دا غونډه غله ورکم هغې به مساوات کو مساوات لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه دلته زموږ علما لیکي نو بل سره خیر ښېګړه شهر المواسات پېشمنۍ ورکړه روژه ماتې ورکړه غریبانانو له او بیا سوی اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وهو شهر یزاد رزق المؤمن فيه په دې کې د مسلمان رزق زیاتېږي ماشاءالله زه خو نه وایم څوک یې وایي حضور پاک مبارک فرمایي مسلمان رزق زیاتېږي بل د پېشمنۍ ورکړه تعالی به خدای یو پاو یا زیات کړي د دې نه هم زیات اخلاص یې څومره زیات دي بل د روژه ماتې ورکړه د هغې یو پاو یا بلکې د هغې نه زیات به خدای پاک درکړي یار ما خو نه دی ویلې زما خو خوله ده ما خو د رسول الله مبارک قوت حدیث ته شروع کړی دی د مسلمان رزق پکې زیاتېږي په دې د غریب هم زیات شو خلکو سره خیر ښېګړې وکړي او چې د مالدار کم ورکړه دله به هم خدای پاک زیات کړي ما خو تاسو ته تېره جمعه ویلي چې رسول الله مبارک 3 څیزونو باندې قسم کړی دی د پیغمبر مبارک خبره بې قسمه موږ منو خدا قسم بعض وخت کې حضور پاک خپل صحابه تم خړلې دي نو د تاکید او د مضبوطوالي د لپاره خلک قسم خوري ولله الله رښتونه نه دي څه الله والعصر نه وي قسمونه نه خوري خدای پاک ته خدای قسم ولې خوري رسول الله مبارک والذي نفسي بيده دا قسم ولې خوري خپل صحابه ته وي صحابه خو پاګه دونه مضبوط ایمان او چې ټنګېدل ایمان نو دریو سيزونو باندې قسم خوري او پکې دا دي چې صدقې سره مال کمیږي نه بل الله دې تاسو له توفیق درکړي بهر کې داسې میاشت ده چې یو خبره د میاشت کې راته بله وکړم د چندې پورې راغله زمانونو زه تاسو ته یو اعلان کوم چې څوک هم اورې دا واورئ بعضې خلک په دې سوشل میډیا زمان هم استعمالوي او د بار ملکونو د یو ځای نه بل ځای له پیسې وله راځي او زمان هم استعمالوي زه ګورې چا نه چندې غواړم نه څوک سوشل میډیا زما شته چې د خلکو ته ووایم چې دا شی راوړئ څوک د ما نوم یادوي د جومات په نوم او څوک د مدرسې په نوم باندې او څوک وایي دا مې رشته دار دی څوک وایي دا مې خپل دی او څوک وایي دا مې استاد دی
او دو دایمه ونیول خلک دو دایمه ونیول پروس کالم یو سړی راغی ما ته یو کلیپ را لوکا مې څه ویداله کې پیسې تعالی چا را لېږلي دي مې دا ما څه کار دی ما ته سړی مې لوکا لږ ساعت پس سړي ټلیفون وکړ وایي ما خو ولا 10,000 روپۍ ورکړې وې چې دا غله ورکړه چې دا جومات کې ولګي مې مال 3,000 راکړي دي جومات ته مې ورکړي غونډې والي دا څنګه پرونه یو خبره ده موږ خو د جومات د आवाज وکړو خلک راولېږي کنه دوی ما خو یو سړي لا ورکړی په پرورې کې پیسې مې پروري نه پرونه راوړي جومات ته مې ورکړ نو زه خلکو ته دا خبره کوم چې ما سره د چا څه کاري نو ما سره ډایرکټ خپل رابطه کوي زه سوال نه کوم د چانه نه چانه چندې غواړم نه چانه سوال کوم نه مې څوک رشتہ دار ته نه مې څوک دوست ته چې زما په نوم چندې غواړي ولې غواړي زما په نوم باندې هیڅ چا نه مو ورکوي خلک لګیا دي زه نه غواړم او خلک غواړي زما په نوم زه سوال نه کوم او خلک زما نوم استعمالوي ولې استعمالوي ګناه کوي زما نوم هېڅوک د اواز زما چې څوک هم اوري او زما نوم چا هم د چندې دپاره او د جومات دپاره او د مدرسې دپاره استعمال کړه دا به چوټلټ دروغ وایي څوک وایي دا مې ماما دی څوک وایي دی مې تره دی څوک وایي دا مې رور دی څوک وایي دی واره یم او څوک وایي دی خوری یم ټول دروغ وایي د حیران شم چې دا خلک ولې داسې کوي نو مهرباني وکړئ که داسې چا سره سوشل میډیا د ما په واسطه رابطه وکړه ما سره ډېرې خپله رابطه کوي دا غلط پته ولګي دا مې خیر یو زیاتي خبره وکړه نو شهر المواسات د خیر ښې کړه بیا څه وایي دا هغه میاشت یزاد رزق المؤمن فیه اوس بله واوره ماشاء الله من فطر صائما كان له عتق رقبة ومغفرة لذنوبه چې روجهدار له چا افطاري ورکړه روجهدار له چا افطاري ورکړه دومره ثواب یې شو لکه مریی چې ازاد کړي مریان خو نشته اوس یو سړي وي ارمان که مریانو ما به هم د خدای په نوم ازاد کړی مریی خو په 10,000 هم کېده په 20,000 په 1 لک به هم کېده کان کمن اعتق رقبة لکه مریی چې ازاد کړ مریی او بل څه شی دی ومغفرة لذنوبه او دا د ګناهونو مغفرت هم شو عربو کې دا ډېر لوی رواج دی مازدیګر چې څوک رواني په لاره باندې ځای په دې خلک ولاړي په دې روډونو باندې او صاحب پیکیجې جوړې کړي په هغې کې ډبل روټۍ هم پرته وي په هغې کې یو مالټه هم پرته یو سیب هم پکې پروت یو 5 شپږ کجورې هم پکې وي د اوبو بوتلګي هم پکې بس دا 4-5 سیزونه یو ځای کړي او ډبي کې بند کړي او چغې به راته وي لاس به راته خوځوي دا لاس به خوځوي نو ګاډي ودرېږي نو که ګاډي کې سورلی وي نو 14 ورکړي څومره لوی ثواب یې وګټه او ځای په دی بیا چې ماښام ته 5 شپږ منټه وي نو ځای په دی په دې هوټلو کې او په دې لارو کوڅو کې خلکو د خپلو دوکانونو نه مخکې د رستخان غوړولي نو ورشه خدای پې څونه آباده کړې ده څونه پې خدای آباده کړې ده نو موږ دا شی نه کوو دا شی په کار دی چې یو چاله افطاري ورکړه روژه ماتې ورکړه داسې شوه لکه چې مریی ازاد کړي وي او دویم ګناهونه به یې مات کړي نو صحابه وی قیل یا رسول الله ليس كلنا نجد ما يفطر الصائم هر چا سره خو دومره شي نه چې چاله روژه ماتې ورکړي بعضې خو پکې غریبانه دي اوس یو غریب و چې دا ثواب ګټل غواړم نو هغه سره خو څه نشته نو رسول الله مبارک فرمایي يعطي الله هذا الصواب لمن فطر صائبا على مسقط لبن او تمرة او شربة ماء ودا ثواب د هغه چا کېږي چې چاله یو ګوټ پی ورکړي چاله یو ګوټ اوبه ورکړي چاله یو کجوره ورکړي خبره یې درته اسانه کړه دا نه چې موړې کا یو کجوره دې مو ورکړه یو کجوره روژه ماتې له یو ګوټ اوبه دې مو ورکړې یو ګوټ پی دې مو ورکړ یو ګوټ پی نو دا ثواب دې وکړه ګناه دې معاف شوه او یا دومره ثواب دې وشو لکه چې مریی دې ازاد کړی زما وروڼو چې اوس تا یو ګوتی کجورې واخېستې هلکه په څو په 200 کیلو دي په 200 کیلو نو چې 200 باندې د کیلو واخېست نو په هغې باندې 50 کسان روژه ماتوي نو چې په 200 باندې تا ته د 50 کسانو لکه 50 مریان چې دې ازاد کړي د خدای بنده او 50 ځله به د خدای د ګناه نه معاف کړي روز سترګې مه پټوه دلته کې په دې ویښ شه د رسول الله مبارک په دې حدیث عمل وکړئ احادیثو مقصد عمل کول دي چې موږ د پیغمبر مبارک په حدیث عمل وکړو ومن اشبع صائما واه واه او که چا موړ که روژه ده سمې موړ که نو ثواب یې څومره دی کان له مغفرة لذنوبه وسقاه الله من حوض شربة لا يطمع حتى يدخل الجنة وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا وهو بل سوی وی که چا یو سړی موړ که موړه پوره موړ که او روژه ماتې وله ورکړه ډوډۍ مو وله ورکړله الله به یې ګناه وبخي او د حوض کوثر به وله خدای پاک ورکړي د هغې نه پس تنده نشته
جنت ذکر کا خو جنت خو بیا تند اړو خد تند سیزن خو تند وخت قیامت ته بس هغه تند ختم شو جنت خو بیا سړی برابر دی کوئی سم نشته او چې چاله د روزه ماته ورکړه بل ثواب یې څومره دی دا هغه چې څومره د روزې ثواب او دومره ستا شو دا هغه به نه کمیږي څو خبرې شوې زمارونو څه ګوره یو خو دې په یو کجورو په یو ګوټو په یو ګوټ پیو باندې ستا خدای ګناه معاف کوي او د یو عمرې برابر ثواب درکوي او که پوره دې مړ کو نو ګناه دې معاف شوه او د رسول الله مبارک د حوض کوثر اوبه به هم تعالی خدای پاک درکړي پیغمبر مبارک فرمایي ستا نه کمیږي او ستا برابر ثواب د هغو شو او بیا څه وایي شهر اوله رحمت اول رحمت دی دا تاسو ته ما ویلي او دویم مغفرت دی او دریم د اور نه ازادېدل دي ښه اورېږه بیا درته وایم درې قسمه بندګان دي یو هغه بندګان دي چې هغه ډېر نیکان دي ګناه سر نه نشته لکه پیغمبران شو سر نه نشته یا ګناه شته خو نیکان دي ګناه ډېره لږه ده دا یو قسم شو په دې انسان د اول نه د خپل خدای رحمت شروع شو رحمت شروع شو بیا د خدای رحمت نه بندېږي اول پې رحمت شو دا اول د باندې رحمت شو بس بندېږي نه بیا او دویم هغه دی چې ګناه هم کوي او نیکي هم کوي دواړه شته نو دا لومبی لس ورځې په ده باندې رحمتونه وورېږي نو چې د میان دا لس ونیسي نو خدای پاک یې معاف کړي ویې بخي او دریم څوک دی د عتق من النار آخره دی چې دا لس ورځې دا شل ورځې ونیسي او اخري یو ویشتمې ته ور داخل شي او هغه ونیسي نو الله پاک دې د جهنم د اور نه آزاد کړي مړه سمه قسم په خدای پښتانه وي د لوټ میاشت ده نو دوی وي د لوټ دا معنا چې راشه د خلکو جیبونه لوټ کا دغه لوټ نه دی لوټ دا معنا چې ثوابونه لوټ کا وګټه ثوابونه لیکن زمارونو بیا څه وایي من خفف عن مملوکی فیه اعتقه الله من النار که چا خپل زمیدار سره همسایه سره مزدور سره غلام سره وینځې سره هغه زمانه کې خو مملوک غلاکه وینځه وه اوس پکې دا ټول داخل کا نوکر دی کلاس فور دی او هغوی سره دې ګزاره وکړه او کار دی پې کم وکړه چې روژه ده الله به دې سر ته جهنم د اور نه آزاد مفتو کې بخنې میاشت ده خو دا داسې ده لکه چې په سړي باران وریږي او دې سر بل طرف ته کي نه 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 دا د رحمت باران دی دا د مغفرت باران دی دا د جهنم نه اور نه آزادېدل دي دې نه به سر نه تختو لیکن زمارونو څلور کسان نه بخلي کېږي ښه څلور کسان دا نه بخلي کېږي لیلة القدر چې کوم هغه شپه ده هغه شپه ده چې کومه شپه د زرو میاشتو د عبادت نه بهتره ده او هغې کې یو خاص ټیم دی چې په هغې خاص ټیم الله د هر چا دعا قبلی لیکن د دې او لیلة النصف من شعبان د شعبان په 15مه خدای پاک ډېر خلک د اور نه آزادوي هلته کې لیکن دا څلور نه بخلي کېږي څلور کوم دي مدمن خمرن چې همیشه شراب څکي حضور پاک مبارک پکې همیشه لفظ راوسته څه مطلب که یو سړي شراب اوسکله او بیا دې توبه ویسته نه خیر ویسکله او معافي وغوښته توبه خو چې مدمن دی همیشه شراب څکي دې نه بخلي کېږي په روژه کې شکر دی الحمدلله د دې ګناه نه مونږ خلاص شو د خدای پاک د دې نه خلاص شو شکر دی او ډېر قمقل خلک دي چې هغه به څکي ډېر بېوقوفان دي چې هغه به شراب څکي او نن سبا د شرابو نوم بدل دی نوم د شرابو د خمرو ورته نه وایي نور نومونه ولا خلکو ایښودي دي نو یو دا نه بخلي کېږي نمبر یک دویم څوک نه بخلي کېږي عاق لوالدیه د مور پلار نافرمانه د مور پلار نافرمانه نه بخلي کېږي مور پلار سره ښه سلوک وکړي روغه ورسره وکړي جوړه ورسره وکړي که چا نه مور پلار خفوي رمضان میاشت ته لږه تحفه واله او ورشه د ښځې مه منه خو د ښځې د لاسه د مور پلار نه حق دی که نه نافرمانه دی د ښځې خپل حق دی او د مور پلار یې خپل حق دی د ښځې مه منه مړه دا چې دا مور پلار ته خپوي او د ښځې مني نو خفه کېږي نه ښځې بړوا دی بړوا ښځه خو ټیک ده خو دومره هم نه که نه د ښځې خپل حق شته که نه بس دی ډوډۍ وله راوړه جامه وله راوړه پیزار وله راوړه ډاکټر لی بوځه مینه ورسره کوه محبت ورسره کوه هم درته وایم لیکن داسې به هم نه کوې نو ښځې خیال به ساتئ خو مور پلار به د ښځې دپاره نه پرېږدي نو مور پلار که د چا نه خفه ولکه چې چا نه خبري د ما دا بیان چې څوک هم اوري نن به دا فیصله کوو که خیر انشاء ډېر وایي یاره نو ما سره زیاتې کوي یاره نو زما ښځی نه ده خوښه دا کېدي چې د خواښې به انګور نه وي خوښه خو د انګور جبه 15 ګزه ده نو ځکه به یې نه وي خوښه که دا خو دې غریب او پسې 15 میاشتې په کوڅو کې چکرې والي دي الله یې خوښه کړې ده
پنځه میاشتې په کوڅو کې چکرې والي دي، نو دا له خوښه کړې ده. او خامخا کور د دې دی او جینګور رااله او هغه ځان د کور مشر حسابوي، نو خواخې لقار ورځي که نه زوی زما و ما نه زوی ولې قبضه کې دا اور زما و اوس تا په دغه کې واغېشت په لاسو کې واغېشته، نو خامخا جینګور دې لږ ګزاره کوي د خواښې سره. او خواښې دې هم بې ځایه دغه نه کوي. ګورې بعضې خواښیانې مسې هغه څه ورته ویلې کېږي بیا مې لیونی شوي په ترجمې باټینګان غواړئ، نو هغه قصې د خواښې نه کوي ګزاره. یاره ښه بشیر جان خو له دې غمه خلاص دې لا وایي ماله ښه ده نیکبخته شکر وباسه چې په دې غمه خلاص یې. جنت کې به دله خدای که خیر انشاءالله درکوي. ښه نو عاقل لوالدین د په دې به بیان درته یو جوبه وکړم انشاءالله. او دریم کوم یو دی قاطع الرحم، رشته ماتولو والا، رشته ماتول بایکاټ. تا سره د ما بایکاټ دی ورته وایي. او ښځې ته څه وایي که تا د ما دې ورور سره بیا خبرې وکړې دې کره لاړې ته په ما طلاق یې ته خدای دې طلاقي بې خباسه ورور سره بیا وروسته دې رغېدل نه کېږي. بیا راشي یاره چې ما خو دا خبره کړې وه اوس خو رغېدل نه کېږي دې سره څه وکړم مې زه سره څه وکړم اوس خو ما درې طلاقه ویلي دي اوس به څه کوم که ماما کره لاړې ته په ما طلاق یې که تره کره لاړې ته په ما طلاق یې که دا ورور دې کور ته پرېښو ته په ما یاره نو بس حکومت دا شیدونه مې نه دي خوښ ګڼي که زما حکومت یا طلاقیان به مې ټول د پړي باندې تړل او سمندر دریاب کې مې غورځول. ښځې لا زور شو ظالمانو ورور سره د جنګ وکړه نو ښځې لا زور شو او بیا ټینګېدی نه شي دله بیا ټینګېدی نه شي نو کله یو ملا لځي او کله بل ملا لځي. یاره ما دا خبره کړې ده نو ما له خو سخت قار راځي که ما خو یو فروز کال مې یو 200 پیړۍ والي بیا خپه ومه ما ته ملګري وایي ځان له جنګ ګورې نه قار راغی که نه چې مفتو کې او په څه دا وره ښه تېره ناشنا وه ښځه م راغلی او سړی او سړي ته چې مې وکتل داسې یو بوتل غوندې و لکه دا منګکوري نه دقسې د منګکوري غوندې د اسقا غاښونه او د اسقا پوزه یې نیولې وه او ښځه خو خیر برقه کې وه او پلار ده سره م راغلی و هغې سره م را نور رشته دارانه مو په څه باندې یې ورته طلاق ورکړو خبر یې که مو واورېدل نو تاسو مو وایي چې دا دونه ظلم و وایي دا سپېره مې پېشمني له پاسه و چې پاسه یو 2 رکعته مونځ به مو کې او پېشمني به مو کې او مونځ به مو نو یو ځل مې وله اواز ورکړ کال یو نیم په خدمت پکې تېر شوي ما نه هم خبره یېرل چې ګناهګار نه شم ولې دلته په ممبر ناست یم ما پاسه که نه هو پاسه هم کړ بیا وله رالم نیکبخته پاسه پېشمني وکړه مونځ به وکړې بیا یې راته ها وکړل چې په درېیم ځل رالل وایي ښه ده 3 طلاقه مې طلاقه کړې نو خواهش پېشمني لري پاسه یا ظالمه 2 رکعاتو مونځ لري پاسه یې ظالمه منزله دې پاسه نو چې دی وی بس غلطي وشوه نو چې مې څپېړه اوچته کړه که نه او ښه مضبوط مې په دا کوکی وواو یو 2 څپېړې مې وواو چې ارمان دی چې اوس به خلک وایي چې دا ملا لیونی شو که ده جلپې شو یعنې په دا خښته مې د اثر و در باندې ګرځېدم تا خدای بې خو باسي دې شکل ته دی وګوره تا بس خو ښځه درکړي اوس به وایي څه چل کوو مې اوس ټیک شکل څه چل کېږي هېڅ هم نه کېږي ځان نه دې لوی لاټي برنس جوړ کړی دی خوار شي ښځې موندلي دي په ښځو قبر کوئ ولې دا طلاقان په ښځو قبر کوي یاد وساته د مارونو ښځو سره به ظلم په رمضان کې نه کوئ که مو کړه خدای به نه د قیامت پر ورځ تپوس کې ښځه نه نشي کولی ښځه ستا نه 2 ګنټې مخکې پاسي رښتیا ووایه پاسي که نه پاسي ولې پېشمني دله تیارې ډوډۍ دله پخوي ترکاري دله پخوي 2 ګنټې ستا نه مخکې غریبه ویښه شوه پاسېده او بیا په تام ډوډۍ وخوري ته وخورې او هغه غریبه بانګ وایي او هغه بانګ نه مخکې لیا په هغه اخري وخت کې غریبه پېشمني وکړي تا له منډې تړلې وي دارو راوړه ها واله اوبه راوړه ها دا واخله مالګه زیاته ده دا پېشمني کې دا غوښه اومه ده دا پلان کې دی دا هغې غریبې بېخ ووته نو خامخا کله مالګه زیاته وي کله کمه وي کله غوښه پخوي کله کچی 2 ګنټې ته پاسه که نه ته پاسه که نه پېشمني له وختي ته خو پېشمني له هم نشي پاسېدی بې غیرته په زور دې پاسئ او هغه 2 ګنټې 2.5 ګنټې مخکې پاسېدلې د غریبه نو تا له پېشمنۍ تیار کړي نو پېشمنۍ چې در باندې وکړي نو ته ښه مزېدار بیا بړستن نه کاږي سپېره مونځ هم نه کوې او که نیک سړی مانځلی لاړ شي داسې چل وکړي دا مونځ وکړي ته اوده شي هغه لوښي وینځي وایه که نه وینځي که نه هلکه خبرې به رښتیا کوو لوښي وینځي که نه وینځي هغه ټول لوښي صفا کړي هغه هر څه جارو کړي هغه بوچي خانه به وینځي نو خوب لاړ نو چې بیا ته چې د ډیوټۍ موټۍ له دی نو تا له بیا سسټم وسټم برابروي تا خو ښه مزېدارې ډډې وړولي نو غرمه غریبه بیا پاسي واه واه نو ماشومان بې حلقه لاړئ
اغيلا بامر ولا في ماشي مانر ابي القلاري اغيلا جامع بيل انزا اغيلا وجودنا بيل انزا نو ما خام ته په مارو جلا کېدل دا او غدا ما زیګر غریب لګیا د جماعت له تیاری کله پکوړې پخې او کله بل څه کله بل څه کله بل څه او بیا وته شریعت وای سکه کول په شریعت کې د روزه کې مکروه ده روزه کې سکه کول څه دي مکروه لیکن د کمی خدي خاون چې غسناک وي غسناک نو هغه د هغه لپاره سکم کولی شي غریبه حالانکه سکه مکروه ده پر روزه کې لیکن خاون غسناک او سکم کولی شي نو وختي غریبه تیاری شروع کی نو ما خام تعالی روزه ما د تمخ کې هغه غریبه رستو کې نو چې روټه اخري نو ته خمه د ادار یا مسکړی یا نه یا تراول تلی یا نه غریبه لګي غلوخي بیا ویني ټول ورځ د غریب په دې کې تیر شو په دې کې رښتیا وایي دا خلک د قران شریف تلاوت هم کوي تاسو نه کوي په دې کې هغه چې پښمنیو کې تهجد هم کوي او سپیره زموږ سړی چې دي سار ماندل نه دي په دې کې ته تراویح نه کې برستن بدن د پاسه راواچي غریب لګي خپل تراویح کوي خپل منځونه هم کوي نو خو صلی الله علیه وسلم کوي ذاته بنه کوي قاطع ورحم او بیا ته ما سره روانه تر سره روانه داس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې کله رب العالمین دا مخلوق پیدا کړ دا سره رحیمی ولا لو الله ته مضبوطه التجا وکړه اخذ بحق الرحمن لفظ راغلی دی مضبوطه التجا وکړه الله ته مهما سوي څنګه وی الله زما بس کیږي ها وی چې څوک تام ختمي زبې ځان نه لري او چې څوک ستا خیال ساتي د صله رحمه د رشته د به ځان سره یو ځای صله رحمه خیال ساته قربان یو بل سره پرشتو کې مکوي بایکاټ مکوي او دا د عدل بدل رشته مکوي دی راغلي د زوردم کدي د ماته پوسټ نه راغلي نه ورلم دی نه راغلي کاوته سلمان قطعک هغه صله رحمه ختمي دی وسره ما ختمه وته وسره وکا نو دا دوه کار به کو ان شاء الله نن او چې څوک اوري غیدي ما سره وای چې کله چا نه مور پلار خپي او دی پنا جیز دی په جیز دی مور پلار پنا جیز دی بوډاګانی نن به سره روغه کوي ها توفه حج جرګې مکوي توفه حای فاله ولیو سه کو کې وسسر کې دی سجده نه اس د مینه ورته راوړو دا په ما معاف کا نور بنده ته رکوع سجده منه او بلدا چې چا په سره رحمو کې روان دي نو دا کشر دی مخ کې شي او مشر دی ورشي او معافي دي ته وغواړي دا د رمضان میاشته ور دوا دې نه قبليږي مغفرت دې نه کیږي چې دا کارونه کوي او سلورم څوک دی مشاحن کینه والا بغض والا نفرت والا یو کینه ده یو هغه کینه چې هغه سخته کینه او دشمنی پکې راشي हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय अदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग ये बॉम्ब बैन वाला गेम खेलने वाले जो कि मेरी मामा जो है ना बचपन में काफ़ी ज़्यादा खेला करती थी और उनको ये गेम काफ़ी ज़्यादा पसंद था। तो हम इसमें इजी मोड सेलेक्ट करते हैं या फिर नॉर्मल मोड या फिर हार्ड मोड। तो हम इसमें हार्ड मोड सेलेक्ट करते हैं क्योंकि आपको तो पता है कि आपकी बहन कितना ज़्यादा मतलब कर लेती है आपकी बहन। तो चलिए हम कहते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ये दो ब्लॉक तोड़ते हैं, उसके बाद ये दोनों ब्लॉक। हमें ना इसमें दरवाज़ा भी खोलना होता है, बहुत ही मुश्किल गेम है। और हम एक तो मैंने इसमें हार्ड मोड भी सेलेक्ट कर लिया था, बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तो ये हमारे एक एडवेंचर के टाइप का होने वाला है। तो हम इसके ठीक है, अगर हम लोग 3 बार आउट हो गए तो उसके बाद एक दफ़ा अगर हम लोग आउट हो गए तो हमसे ये सामान मतलब हमें अभी इसमें सामान मिलेगा। ये देखो ये दरवाज़ा है, इससे हम लोग अभी बाहर जा सकते हैं, लेकिन तब जब हम लोग इन सब कार्टूनों को मारते हैं। अभी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, जब 100 तक चला जाएगा ना तब हम लोग इन सब कार्टूनों को मारना स्टार्ट करते हैं। तब तक हम लोग ना ढूंढते हैं, एक स्टेज में हमें ना एक कोई इफेक्ट मिल सकता है, आपको शायद 2 भी मिल जाए, पर मैंने नॉर्मली जितने भी मतलब मिलता है तो बस ही मतलब एक ही मिलता है, मैंने ये नहीं सुना। तो बस अब मेरी मॉम कह रही थी कि बहुत ज़बरदस्त गेम है, तो इसे तुम अपने गेम अपनी वीडियो में दिखाकर अपने गाइस को बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर सकती हो। तो चलो खेलते हैं इस गेम को। ठीक है, इतना ज़्यादा ज़बरदस्त गेम है कि मेरी मॉम खेला करती थी भाई। मेरी मॉम है तो मुझे अभी चप्पल से मारती है मजाक कर, मेरी मॉम मुझे चप्पल से मारती है, मुझे नहीं मारती। अब इस कार्टून को ज़रा इधर आने दो, देखो इस तरह से इस कार्टून को हम मार सकते हैं। चलो कार्टून अब तुम्हारी मरने की बात। और अब ये कार्टून बेवकूफ़ कहीं का ऐसे ही घूमता रहेगा क्योंकि ये थोड़ा सा बेवकूफ़ कार्टून है, समझते हैं ना। खैर हम लोग ने दरवाज़ा मिला लिया। अब हम लोग ने ये जब तक यहाँ पर आएगा तो ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। अबे ये तो चीटिंग थी भाई। अब जब तक ये आएगा पक्का ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा।
नहीं स्पीड तो ज़्यादा ही है क्या? बेवकूफ, अब तेरी मरने की बारी। कैसे बच गया भाई? वैसे मुझे इसमें अभी तक कुछ भी पावर नहीं मिली। वो देखो आप, ये ज़ूज़ू, मतलब मैं इसे ज़ूज़ू ही कहती हूँ, ये ज़ूज़ू है कि नहीं मुझे आई डोंट नो, बट मैं ज़ूज़ू कहती हूँ। अभी जब मैं इसे खेल रही थी मैंने कहा कि चलो अभी ना मैं वीडियो भी बना लेती हूँ साथ के साथ। और अब मैं इस गेम को खेल रही थी तो इसलिए मैं एक दफ़ा आउट हो चुकी हूँ। अब अगर मैं 2 दफ़ा और आउट हो गई तो उसके बाद मेरा गेम ओवर हो जाएगा। उसके बाद बस मेरा गेम ओवर हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। वैसे अब मैं ये क्यों तोड़ रही हूँ तो सवाल है ना। प्लीज़ जल्दी से फूट जा। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट है, जैसे कि आप लोग ऊपर देख सकते हो। तो बस अब मेरे पास 30 मिनट है और कुछ नहीं। अब जल्दी से ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, इसको आने दो ज़रा। इतनी मौत की तरह की आ रही है। अब मेरे पास सिर्फ 25 मिनट। अगर अब मैंने 25 मिनट में नहीं मारा तो मेरे पास ये लोग बहुत सारे और गोल गोल वाले कार्टून्स भेज देंगे, और ऐसे गोल गोल की वजह से अभी मैं आउट हुई थी। तो बस आप लोग देख सकते हैं कि पहला ही लेवल है और अब मतलब लेवल 2 है और इतना ज़्यादा मैं मतलब 9 मिनट 8 7 क्या मैं अभी जा सकती हूँ? प्लीज़ 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 मैं जाना चाहती हूँ। ओह गाइस, मैं फुल ज़ीरो में गई हूँ और आई डोंट नो, मैंने सब ब्लॉक्स छोड़ दिए। मैंने कहा कि भाई मैं नहीं तोड़ रही ब्लॉक्स को, इन ब्लॉक्स पर मुझे कोई भी पावर मिल सकती है, बट मैंने कहा कि नहीं भाई मैं नहीं तोड़ रही ब्लॉक्स को। जैसा कि आप लोग मुझे कहता टाइम बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए हम लोग ये लेवल 2 में देखते हैं क्या होता है। लेवल 2 में लेवल 2 में ओके वेट। तो अब हमें शायद थोड़ा जल्दी खेलने की जरूरत है क्योंकि हमें दरवाज़ा भी ढूंढना है, इनका तो मारना भी है काफ़ी सारा काम। तो अब हम लोग ने जल्दी करना, यहाँ पर तोड़ती हूँ ताकि दोनों फूट जाए, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी सॉरी, हरियप। तो बूढ़ा आदमी बड़ा अच्छे से चलता है, देखना ज़रा। मुझे बूढ़ी बना दिया यार, मैं तो छोटी सी बच्ची हूँ भैया। हाँ अभी तो पक्का मेन्यू मर गया ना, बन तो छुट्टियाँ नहीं खा मजाक नहीं मेरे नॉर्मली मैं ये ज़बान नहीं यूज़ करती, बट मेरे पास 3 यहाँ पे तोड़ता है। हमें एक और यहाँ पर मतलब इनमें से किसी भी बॉक्स में हमें मतलब इनमें से किसी भी ब्लॉक में हमें कोई भी एबिलिटी मिल सकती है, ठीक है। मुझे नहीं पता कौन सी एबिलिटी, कौन सा बॉक्स, बट वो कौन सा बॉक्स होने वाला है, वो कौन सी एबिलिटी होने वाली है मुझे नहीं पता। बट अभी तक मैंने पूरा का पूरा आधा स्टेज कंप्लीट कर दिया। सो वेट कैसे हूँ, वो मुझे मार नहीं था भाई। मैं इंतज़ार कर रही थी कब फूटेगा, जैसे ये फूटेगा मैं इसके लिए रख दूँगी और उसके बाद बस और कुछ नहीं। उसके बाद ये खुद ही भाग जाते हैं, इन लोग को पता चल जाता है कि हमारे मौत साफ है। मजाक कर रही हूँ, तब ये लोग ऐसे ही भाग जाते हैं क्योंकि भाई सबको पता होगा कि मेरी मौत है। तो बस वाह, अब मैं दो बॉम्ब एक साथ रख सकती हूँ। यकीन करूँगी आप, यकीन कैसे कर लेंगे आप लोग, आजा भाई। प्याज अब तेरी बारी है ना, जल्दी आ जा यार, मेरे पास वक्त नहीं है यार। ये भाग जा भाई, चलो ये एक अभी ये वाला, अबे ये क्या है, ये क्या उसको देख रहा है कैसे कैसे आगे कर रहा है। मैं तो भाई किसी और से डरूंगी नहीं, पर तेरे से मैं जरूर डर रहा हूँ। आई मीन डर रही हूँ, ठीक है ना। मैं सच में तुझसे बहुत ही ज़्यादा डर चुकी हूँ। अबे शिट यार, ऐसे भी कुछ होने में नहीं वाला था, मेरे पास टाइम बहुत कम था। देखो अब मेरे पास सिर्फ 2 बार मैं कर सकती हूँ। अगर अब मैंने एक दफ़ा और मतलब अपना ज़ाया कर दिया ना पानी, तो फिर उसके बाद मेरा गेम ओवर हो जाएगा और मैं भाई ओवर हो जाऊँगी, मैं भी ओवर हो जाऊँगी, गेम भी ओवर हो जाएगा, हालात सब ओवर हो जाएंगे। तो बस अब हमें बस बचना है कि हम
तरह से ना, वरना तो हालात तो है और सब ही और हो जाएगा भैया। भाग जा अक्सा। तो प्यास तो तेरे को छोड़ने नहीं वाला था। ये अंदर पागल ही पागल हो रहा है अपने लिए। ये अलग सा मस्ती में मगन है, इसको अपने बचपन के शौक पूरे करने। अरे भाई देख ले, यहाँ पे मैं हूँ और मैं तेरे को मार डालूंगी, ठीक है ना। हाँ, ये मजाक वजाक यहाँ पे नहीं करेंगे। आजा प्याज, आजा 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 मेरा मुन्ना, बिल्कुल अच्छा बच्चा है ये प्याज। आजा ना प्याज, प्याज आजा। बेवकूफ प्याज करके मैं तेरे मुंह तोड़ दूंगी। अबे आजा ना भाई। अबे यार तेरे को मुझसे क्या चाहिए जो इतना ज्यादा नाटक कर रहा है। प्लीज प्लीज यहाँ पे फंस जा तू, प्लीज यहाँ पे। शिट यार, नहीं फंसा ही नहीं। यस, एक जाएगा, पर एक को मैंने वहाँ से मतलब आजाद कर दिया क्योंकि बेचारा बहुत ज़्यादा तड़प रहा था और पागल हो रहा था, तो मैं बस उससे आजाद करती हूँ, बस और कुछ नहीं। अब जल्दी करना पड़ेगा मुझे को, ये तो ठीक है ना, जल्दी से ब्लास्ट हो जा। ये ले प्याज, मेरे पीछे आएगा तू। यस, इसका तो काम ही मत कर, तू मेरे पीछे आएगा। ये ले। अच्छा, ये जो और होते हैं ना, ये इतना आसानी से मर जाते हैं, पर ये जो क्या होता है ना, ये बड़ा मुश्किल से मरता है क्योंकि ये ना फिर मतलब आप लोग ने तो देखा कि इसकी स्पीड कैसे ज़्यादा होती है। ये वाला अलग सा पागल बन रहा है। मैंने तो सोचा था कि सिर्फ प्याज ही पागल होते हैं, ये वाले भी पागल होते हैं वैसे थोड़े से शायद। आप लोग समझ रहे होंगे ना कि प्याज भी थोड़े से पागल होते हैं, तो बस सब पागल होते हैं। और अब वाओ गाइस, एक और आप लोग के लिए खुशखबरी है कि अब मैं 3 बार बॉम्ब साथ रख सकता हूँ। अबे भाई मारो भाई, मुझे मारो, ये क्या मजाक हो रहा है। शिट, मैं पूरा आखिरी तक पहुंच गई यार भाई। अब मुझे फिर से वो बकवास, चलो जल्दी करो। अबे शिट, मैं कितनी बेवकूफ, मैंने खुद को अंदर बंद कर दिया और अब बस मेरा गेम जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ नहीं हो सकता। चलो फिर से खेलते हैं। आपकी बहन डरी नहीं है, पर अभी मैं नॉर्मल मूड पर खेलना चाहती हूँ कि नॉर्मल मूड फिर कैसा होता है, ठीक है ना। इसके बाद मैं इजी मूड पर भी खेलने वाली हूँ, ठीक है ना। नॉर्मल मूड पर खेलने मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी स्पीड थोड़ी अच्छी है, अच्छी खासी है। जब जो बाकी मूड्स होते हैं उनमें मेरी स्पीड बड़ी जल्दी तरीके से होती है। और ये भाई दरवाज़ा हमें शुरू में मिल गया, हमारा दरवाज़ा। हम लोग ये सारे कार्टून्स को मार देना, और अगर हमारे पास मतलब दरवाज़ा हम लोगों ने नहीं मिल पाएगा, हमें सारे ब्लॉक्स को तोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमें दरवाज़ा खोलना होता है। तो अगर मैंने दरवाज़ा नहीं मिलाया होगा तो बस मेरा गेम ओवर, मतलब गेम ओवर नहीं, मतलब मैच ख़त्म, बस और कुछ नहीं। तो जल्दी से इधर रख देते हैं। अभी मेरी मॉम ने ना बहुत ही अच्छा गेम सिखाया, मेरी मॉम बहुत अच्छा गेम्स खेलती थी। ठीक है, एक ग्वाटा भी खेलती थी, काफ़ी सारे गेम्स उन्होंने मुझे बताया था। देखिए यहाँ पे रखते हैं, अगर ना मैंने गलती से इस गेट के पास रख दिया तो खैर तो नहीं, मेरा गेम पक्का हुआ है, समझ लो। क्योंकि फिर बहुत सारे कार्टून्स निकलने वाले और मैं आउट हो जाऊंगी। जल्दी से थ्रो कर रहा हूँ, दिमाग में खराब कर लिया। अच्छा वो तो खत्म नहीं हो गया। मेरे पास 100 मिनट है और अभी है ना, मतलब नॉर्मली से तो थोड़ा कम ही था क्योंकि भाई हार्ड मोड में काफ़ी सारे कार्टून्स थे। प्याज भी था इसमें, और इसमें प्याज नहीं है, बट मैं उसे प्याज ही कर दूँ, प्याज की तरह है भाई, मेरे को वो प्याज की तरह। जैसे मैंने आपको कहा था कि 1 स्टेज में 1 ही एबिलिटी मिलती है, तो बस वीटू वाली मिल गई है, तो बस वार्निंग मिलने वाली है। 1 लेवल को मैंने पार कर दिया, अब मुझे 4 से
चलो और पार करते हैं। और ये आते साथ ही क्यों पागल हो रहा है, इसकी आंखों को देखना हम जल्दी जल्दी करते हैं। अबे ये क्या था भाई, मैंने तो कुछ नहीं किया था, और ये तो चीटिंग थी भाई, मैंने तो कुछ नहीं किया था। और खैर ठीक है, एक बारी ज़ाया हो चुकी है हमसे, तो यहाँ पे ना बारी बारी से लिखते हैं कि यहाँ पे एक यहाँ पे मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा से बताया है कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी पता नहीं क्यों मुझे जल्दबाजी बड़ी पसंद आती है। वह दोनों एक तीर से दो निशान थे, तो वो बात हुई। पर जो भी हुआ भाई बहुत ही अच्छा हो गया, बेस्ट फ्रेंड बेबी स्वीट बेबी है। वह यहाँ पे जल्दी जल्दी कर, चलो लास्ट में यहाँ पे मैं दो एक साथ रख सकती हूँ, बहुत ही बढ़िया बात है। अरे भाई यस, वो भी नहीं मर गया, मुझे लगा नहीं था। भाग जा भाई, ये दरवाज़ा फाइनली मिल चुका। अब मैं आराम से अपनी ज़िंदगी बिता सकती हूँ। मेरा मतलब है कि आगे के पल। अरे भाई अनियन छोड़ देना मेरे को, क्या मसला है तेरे को मेरे से? आजा 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 आजा, खुशी खुशी आजा, ठीक है ना? ऐसा हो के मत आइए, वरना तो फिर ना मैं तेरे को मार दूँ, ठीक है ना? अब मैं और ये ऑनियन और 90 मिनट्स बस, अब देखते हैं क्या होता है। अब देखते ऑनियन के बच्चे ये इधर मत आइए, इधर मत आइए, भाग रहे हैं ना, भाग रहे, इधर आ, मैंने कहा ना इधर आ जा। Ajna ya paper parunam da kashan onnan biya da kashan paper na yadai हम वो तो स्विच में पसर दर ले पकपल रावाल चियात कम नता अम्मी देता हूँ गोरा। क्या दबा अम्मी? अम्मी बताऊ हम दामत छुका शक्ल ते शाव रक्षा दी सकी ना स्पेरा बच्ची फशल दी सकी मुर्दा शक्ल अच्छा